یوه افغان ځوان په ډیرو کمو امکاناتو یوه څرخي الوتکه جوړه کړې. دا ځوان انجینر عبدالرقیب تنویر نومیږي. موږ له هغه سره د معلوماتو راټولولو او د هغه الوتکې لیدو ته ورغلي وو چې نوموړي پکې له شاوخوا 6 میاشتو هڅو او زیار وروسته د دغه ابتدایي الوتکې وزرونه په اهتزاز راوستل. دا د کابل 5مې ناحیې اړوند په یوه کرایي کور کې د هغه الوتکې غږ دی چې انجینر تنویر پکې له میاشتو کار او زیار وروسته په دې توانېدلی څو د خپل زحمت ثمره پکې نندارې ته وړاندې کړي. هغه وایي چې په دې کرایي کوچني کور کې له فامیل سره یو ځای ژوند کوي او دغه کوچنی دهلیز یې د الوتکې جوړولو ته ځانګړی کړی و. په دې باندې څه کم 6 میاشتې به لګېدلې وي، تر 5 میاشتو زیاتې دي، ځکه دې ته ما وخت نه لرلو. دا مې د ورځې په اوږدو کې له 8 بجو نه تر 4 بجو پورې ما دا 15 کاله کېږي چې په خپل نوم باندې انجینر عبدالرقیب تنویر ښوونیز مرکز، په دې سره ما روزنیز مرکز لرلو. د وطن بچیانو ته مې د تعلیم له لارې هم زیات خدمت کړی دی، کانکور ته هم زیات معتبرو پوهنتونونو ته زده کوونکي مې تللي دي. نو تر 4 بجو مې هلته وم، پس له 4 بجو به چې راغلم فقط دغه لمونځ او اودس ته مې وخت ورکړلو. نور به واقعا ما به داسې وختونه هم راغلي دي چې ما به کار کول او ډوډۍ به مې راته ایښې او همدلته خوړله مې. د شپې تر 11-12 بجو خو به ما دایما کار کولو، خو داسې شپې مې هم په یاد دي چې تر 2 بجو ما کار کړی دی. نو په دغې شکل باندې تقریبا 5 نه زیات وخت ولګېدو. دغه ځوان انجینر په خپلو خبرو کې وویل چې له پیله یې د هېواد د سوکالۍ ټکنالوژي پرمختګ سوچونه کول، مګر اوس په دې وتوانېد چې دغه الوتکه جوړه کړي. زه چې کوچنی هم وم بعضې شیان مې جوړول، اوس د دې وخت را رسېدلی و چې زه باید خدمت وکړم. نو مې په همدې حساب لومړی تجربه چې وکاروله هغه هم د همدغې الوتکې جوړول